السلام علیکم فرندز ویلکم بیک ښه راغلاست ته دوستانو په دې ویډیو کې به موږ نن د انګلیسي درس وایو کوم چې ګرامر هم دی او جملې به سره هم وایو نو ټول نه وړاندې به د ګرامر ایکسپلینیشن وکړو بیا به لنډ تعریف وکړو بیا به مثالونه هم وایو نن به موږ WH questions وایو که تاسو وګورئ what where when why who د ټولو کې اوله کې W او H راځي دې ته وایي WH question یا information questions information وایي معلوماتي پوښتنه لنډ WH questions یا معلوماتي پوښتنه یعنی information questions صحیح ده نو دې کې دا ټول راځي what where when why او who نو دا موږ یو وایو او مثالونه به سره هم وایو نو ویډیو تر اخره وګورئ تر څو تاسو پرې ښه پوه شئ د ټولو وړاندې what WH question دی او معلوماتي پوښتنه ده چې کله موږ د یو څیز باره کې معلومات ترلاسه کوو یعنی یو شی باره کې پوښتنه کوو لکه څنګه مثال کې اوس ګورو what do you want لومړی پوښتنه کې what do you want ته څه شی غواړې ګور دلته د یو شی باره کې خبره کیږي یعنی ته څه شی غواړې یو خامخا د یو څیز دی چې د هغې باره کې خبره کیږي what do you want ته څه شی غواړې لاندې سور خط کې مته جواب هم لیکلی I want money زه پیسې غواړم یعنی دا جواب شو I want money زه پیسې غواړم یعنی ته څه شی غواړې زه پیسې غواړم یو څیز باره کې موږ پوښتنه کوو دا اوس معلوماتي پوښتنه شوه که نه د مخکیني شخص نه موږ معلومات اخلو یا هغې نه معلومات کوو چې ستا په زړه څه شی دی دویم what is that لرې موږ یو شی وګورو نه پوښتنه کوو what is that دا هم یو معلوماتي پوښتنه شوله هغه څه شی دی مخامخ راته یو څه ځوړنده دی موږ ورته چې دا هغه څه دی what is that نو هغه څیز باره کې موږ پوښتنه کوو what is that هغه څه شی دی that's my bag هغه زما بکسه ده دریم what are you doing ته څه شی کوي دلته موږ معلومات کوو چې هغه څه شی کوي د هغه څیز باره کې معلومات کوو چې هغه کم کار کې لګی دی what are you doing ته څه شی کوي جواب I am studying زه درس وایم دا اوس موږ یو پوښتنه وکړله ترې نه څلورم what is your problem ستا مشکل څه دی what is your problem موږ د هغه مشکل باره کې ترې نه پوښتنه کوو what is your problem ستا مشکل څه شی دی جواب کې I'm sick زه مریض یم یعنی طبیعت ګډ وډ دی نو ته ورته چې what is your problem ستا مشکل څه شی دی او ورته وایي چې I'm sick زه مریض یم یعنی WH question د یو څیز باره کې موږ پوښتنه کوو what سره هغه پوښتنې وي د جواب سره اوس what کې ساده پوښتنې کوو چې یعنی روزمره ژوند کې کومې پوښتنې کارول کیږي دا د what سره دي صحیح ده نو دا تاسو لږ په غور سره وګورئ او یاد یې کړئ پنځم what did you say تا څه وویل دلته هم د یو څه په اړه معلومات کوم شپږم what is your name ستا نوم څه شی دی یا ستا نوم څه شی دی موږ له پوښتنه کوو کنه what is your name دا ساده پوښتنه د هر چا نه چې کوي نوم هم یو څیز کې راځي یعنی د هغې په اړه موږ پوښتنه کوو چېرې دا نوم یې څه شی دی اووم what is my fault زما څه غلطي ده what is my fault دلته هم د یو څه باره کې موږ معلومات اخلو اتم what is in your bag یا what's in your bag ستا بکسه کې څه شی دی what's in your bag ستا بکسه کې څه شی دی نهم what does it mean د دې مطلب څه دی یو خبره ته څوک کوي او ته پرې پوه نه شې نو ته ورته چې د دې مطلب څه شی دی what does it mean څه مطلب یعنی څه مقصد دی صحیح شو دلته موږ د یو څیز په اړه باندې پوښتنه وکړه او هغه هم د what سره اکثر داسې پوښتنه کېږي چې ته هغه مخکیني شي باره کې معلومات ترلاسه کول غواړې یا ځان پرې پوهول غواړې ته به ورته وایي چې what is دا یا what is دا هغه صحیح شو یعنی که هغه نوم وي که هر څه شی وي اوس چې دی موږ what explain کو هم ویلې چې هغه څه شته په کارېږي اوس دویم کې دی where هم WH یا معلوماتي پوښتنه WH question یا information question یعنی معلوماتي پوښتنه نو where سره موږ د یو ځای په اړه پوښتنه کوو چې کوم ځای باره کې موږ معلومات کوو یا یو څیز
چې د ایخي د اغیز د زی په باره کې معلومات کو. صحیح ده؟ نو سره کوم پکې پوښتنه کوو. لومړی where are you؟ where are you؟ زه اوس تاته یم چې ته چیرته یې؟ ته چیرته یا چیرته یې ته؟ نو موږ د هغه ځای په اړه پوښتنه کوو کنه، کوم ځای کې چې ته یې، چیرته یې لکه موږ داسې وایو کنه اکثره where are you، کوم ځای کې یې. نو where سره معلوماتي پوښتنه د ځای په اړه، هغه واټ کې د سیس په اړه یا د یو شي په اړه، او دې کې چې دی اوس د ځای په اړه پوښتنه کوو. دویم where is my car؟ where is my car؟ زما موټر چیرته دی یا زما ګاډی چیرته، زما موټر چیرته دی. نو هغه د چیرته مطلب یعنی چیرته مطلب دا دی چې کوم ځای، هغه ځای معلومات پوښتنه موږ کوو تېنه. دریم do you know where is Ali؟ do you know where is Ali؟ دریم do you know یعنی آیا پوهیږي؟ do you know آیا پوهیږي یا ته خبر شته یا ته معلومات شته؟ where is Ali؟ Ali چیرته دی؟ where is Ali؟ Ali چیرته دی یعنی کوم ځای کې دی، هغه ځای پوښتنه دې نه موږ کوو. صحیح شو؟ do you know دا لږ مؤدبانه طریقې سره پوښتنه کول دی. do you know where is Ali؟ یا do you know where is my car؟ ته پوهیږي چې زما موټر چیرته دی یا ته پوهیږي چې علي چیرته، یا ته خبر یې، لږ ادب طریقې سره پوښتنه کول دي. څلورم can you tell me where is the bank؟ can you tell me where is the bank؟ آیا ویلی شي؟ دا ګورې لاندې سره ما معنی لیکلې ده. can you tell me آیا ویلی شي؟ دا هم یو مؤدبانه طریقې سره پوښتنه کول دي. can you tell me آیا ویلی شي؟ where is the bank؟ بانک چیرته دی؟ where is the bank یعنی بانک چیرته دی. صحیح شو؟ پنځم where were you yesterday؟ where were you yesterday؟ پرون چیرته وی؟ where were you yesterday؟ پرون چیرته وی؟ نو دا وو د ویر سره پوښتنه کول، یو معلوماتي پوښتنه چې د یو ځای په اړه پوښتنه کوو. صحیح شو چې هغه فلانکی یا فلانکی شی چیرته دی. یو وو د چیز په اړه پوښتنه کول، بل وو د ځای په اړه. اوس به د وخت په اړه پوښتنه کوو، د یو چیز د وخت معلومول په اړه باندې. صحیح ده؟ هغه دی when. دریم کې when راځي. کله چې موږ غواړو د یو وخت یا د یو شي د وخت معلومات ترلاسه کوو یا وګورو چې دا څه وخت کې دا کار کېږي، نو هلته موږ when کارولی شو. لکه لومړی مثال first example when are you coming؟ when are you coming؟ کله راځي ته؟ when are you coming؟ کله راځي ته؟ موږ یو چاته په خبرې کوو او هغه وایي چې زه درځم، نو ته ورته وایې چې کله راځي ته. نو دا د وخت معلومول چې د هغې چې دا څه وخت کې راځي. صحیح شو؟ دلته د وخت معلومول شول. دویم when is your flight؟ when is your flight؟ ستا پرواز کله دی؟ ستا پرواز کله دی یعنی ستا د تللو وخت کله دی. د هغې نه د ټیکټ باره کې پوښتنه کوي چې ستا پرواز کله، ستا فلایټ کله دی. فلایټ یعنې پرواز کول دغې ته وایي چې طیاره کې څوک ځي، جهاز، وخت. دریم I don't know. I don't know when will they come؟ I don't know when will they come؟ I don't know زه نه پوهېږم یا زه خبر نه یم. when will they come؟ چې هغوی کله راځي. کله یعنی هغوی کله راځي. دلته هم د وخت معلومول دي خو ماته معلومات نشته دي. I don't know when will they come؟ زه نه پوهېږم چې دوی به کله راځي. څلورم when will they go؟ when will they go؟ دوی به کله ځي. when will they go؟ دوی به کله ځي یعنی دلته هم د وخت معلومول دي. when will they go؟ دوی به کله ځي. پنځم when did you tell me؟ when did you tell me؟ تا مالا کله ویلی دي؟ تا مالا کله ویلی دي؟ یو خبره درته چا کړې، تا نه د یاده وځي، نو ته ورته چې تا ماته کله ویلي دا خبره، ده ماته کله کړې ده. اکثره خلکو نه هېرېږي که نه، نو ورته وایي هغه وخت بېرته رايادېږي چې یاره تا ماته کله، ورته وایي چې یاره فلانکي ورځ باندې یا پرون یا غرمه یا سهار. نو دلته څه شی شو؟ د وخت معلومول شول چې تا ته هغه در یادوي یا ته دا پوښتنه کوې when سره، نو تا ته دا وخت در معلوموي. اوس راځو د why سره پوښتنه کول. why څه دپاره کارو؟ موږ د وجې د ریزن دپاره کارو چې د یو شي وجه معلومه کړو چې دا ولې شوی دی. یعنې اکثر موږ وایو که نه ولې، نو هغه ولې سره پوښتنه به why سره کېږي، یعنې د دې ته وایي ریزن معلومول، د وجې معلومول دپاره why کارول کېږي. لکه مثال لومړی پوښتنه why are you sad؟ why are you sad؟ ته ولې خفه یې؟ دلته اوس وجه معلومیږي که نه، یا وجه معلومات کوې که نه چې ته د هغې کس نه پوښتنه کوې چې ته ولې خفه یې، وجې ترې پوښتنه کوې. نو موږ د وجې دپاره وکارول why are you sad؟ ته ولې خفه یې. دویم why are they fighting؟ why are they fighting؟ دوی ولې جنګ کوي؟ ستا مخامخ دوه کسان جنګ کوي خو تا ته وجې معلومات نشته، نو ته بل کس نه پوښتنه کوې why are they fighting؟ دوی ولې جنګ کوي، یعنې دلته اوس ته د وجې معلومات پوښتنه کوې.
دریم I don't know why. I don't know why. زه نه پوهېږم ولې. لکه اوس مثال همدا دوه کسان جنګ کوي او تا نه څوک پوښتنه وکړي ته وایې I don't know why. زه نه پوهېږم ولې. او دلته تا ته وجه معلومات نشته خو ته وجه اکسپلین کوې چې یعنې ما ته د وجې معلومات نشته. I don't know why. زه نه پوهېږم ولې. موږ اکثر یو شی راته معلومات موږ وایو ته زه نه پوهېږم. څلورم why he is angry. Why he is angry. هغه ولې غوسه دی. هغه ولې غوسه دی. Why he is angry. هغه ولې غوسه دی. دلته هم د غوسې د وجې معلومات پوښتنه کوو. پنځم why are you staring at me. Why are you staring at me. ته ماته ولې ګورې. Why are you staring at me. ته ماته ولې ګورې. staring ویل کېږي اصل کې کتلو ته چې غور سره څوک چاته ګورم سي او ته نه پوهېږې چې دا ماته ولې ګوري. غور سره هم سي سترګې درکې خښې کړي. شپږم why it's not working. Why it's not working. دا ولې کار نه کوي. قلم دې کار نه کوي یا کوم ماشین دې کار نه کوي ته هغه کس ته وایې چې یار why it's not working. دا ولې کار نه کوي. صحیح دی یو څیز دی یو ماشین دی یو شی دی کار نه کوي ته دا ولې کار نه کوي د دې وجه څه شی چې دا کار نه کوي. صحیح شو. ټولو نه اخري who. هو چې دی موږ کله چې د یو شخص باره کې پوښتنه کوو د یو چا باره کې پوښتنه کوو او دغه شخص تر معلومات ترلاسه کوو نو موږ هلته هو کاروو. لکه مثال لومړی مثال ګورئ who are you. لنډه پوښتنه who are you. ته څوک یې. who are you. ته څوک یې. اوس مخکې کس ته زه نه پېژنم د هغې شخص باره کې معلومات کول غواړم زه به ورته وایم چې who are you. ته څوک یې. دویم who is our new teacher. Who is our new teacher. زموږ نوی استاد څوک دی. Who is our new teacher. زموږ نوی استاد څوک دی. نوی استاد راغلی شاګردان نه پېژنو ته چې دا زموږ نوی استاد څوک دی. دلته هم د یو شخص باره کې معلومات کوو موږ. دریم who was with you. Who was with you. تا سره څوک و. تا سره څوک و. پرون یا غرمه یا سهار د یو کس ملګري سره دې څوک کتلی ته چې تا سره څوک و سهار. که دلته سره وخت منشن کړې نو هم صحیح ده. څلورم who is in the room. Who is in the room. په کوټه کې څوک دی یعنی کمره کې څوک دی. دلته هم د شخص باره کې موږ معلومات کوو. Who is in the room. په کوټه کې څوک دی. پنځم who brought the book. Who brought the book. کتاب چا راوړو. کتاب چا راوړو. دلته هم موږ د هغه شخص معلومات کوو چې کتاب راوړي. نو دا وو WH questions یا معلوماتي پوښتنې چې موږ ته information question. information وی معلوماتي پوښتنې. نو امید کوم چې لږ څه هم ترې زده کړي وي ځکه چې دا بیسیک درس دی د بګنر والو دپاره. نو خواري پې وکړئ کوشش پې وکړئ ځان نه پکې لږ څو جملې جوړې کړئ تر څو تاسو په دې باندې وتوانېږئ چې لږ زر یې زده کړئ. او د ویډیو کتلو نه څخه ډېره مننه.